واده د دغه الک او د جنې او د سړی او د ښځې په منځ کې د شرعي رشتې او د شرعي نسب یو اسانه او یو بهترینه ذریعه ده او بیا د دواړو جهانو مبارک سردار په خپله فرمایي یو حکمت د واده ذکر کوي النکاح سنتي وی نکاح زما یو طریقه ده حدیث کې داسې لفظ راغلی دی النکاح سنتي فمن رغب عن سنتي وی چې زما د طریقې نه څوک هم اعراض کوي نو دا زما په لاره نه دی روا نکاح د خامخو کې یو سړی که لګیا شي په ټول عمر کې یو کافر مسلمان کې هغه پې څونه فخر کوي خلک هم ویل لکه دا څوک تیره د په لاس باندې دوو کسو ایمان راوړی دی او چې واده الک او جنیو کې نو څونه مسلمانان پیدا شي شپږ اووه اته لس دولس دا خو د دې دواړو نه پیدا شو او بیا د زامنو نه څومره پیدا کیږي او د لونو نه څومره پیدا کیږي او بیا د هغه نوسان وسو نه څونه پیدا کیږي نو چې خبره قیامت ته رسیږي نو په زرګونو مسلمانان به پیدا وي دا د چا دا د دې الک او د جنې د واده د برکت نه نو هغه په زرګونو انسانان چې کلمه وایي منځونه کوي روجې نیسي حجونه کوي ذکرونه کوي د دې مور پلار یې په ثواب کې حصه ده اوس ووایه چې واده یو ښه طریقه شوه که نه شوه دا بهترینه طریقه ده رونو د واده خو به ټول منو واده کې ډېرې فایدې دي نسل انساني زیات شو مسلمانان زیات شو ښځه د ګناه نه بچ شوه هلک د ګناه نه بچ شو یو کور آباد شو د یو دو خاندانونو په منځ کې تعلق او رشته قایمه شوه سړی سبا ښځه بوډا شي یو خدمتګار بچی پیدا شو ډېرې زیاتې فایدې دي په واده کې لیکن بنیادی خبره ده چې هلک به چا سره واده کوي او جنې به چاله ورکوي دې باندې سوچ پکار دی دا ډېره اهمه خبره ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابی دی مشهور صحابی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه ته نبی علیہ السلام طریقه خولی او هغه طریقه د تاسو ته ابو هریره صاحب ته فرمایي چې تنکح المرأة لاربع وی ابو هریره خلق چې ښځه کوي نو څلور مقصد یې پړه کړي څلورو مقصدونو له ښځه کوي لمالها بعض خلق مالدار کورنۍ پسې ګرځي چې یو مالدار جنۍ مې په نکاح کې راشي نو داسې لرګي مرګي او کټونه به هم ورسره راشي او د پلار جایداد به هم ورپسې راشي ولجمالها بعض خلق ډول پسې ګرځي چې داسې جنۍ وکړم چې هغه ډولی وي ښکلې وي یاره که مال یې و خو ډېره ښه ده که مال یې نی خو چې خشته جنۍ وي ولحسبها او بعض خلق حسب او نسب پسې ګرځي چې داسې جنۍ وکړم چې د یو ښه خاندان سره تعلق زه خیر د کمال نشته کوي ښه کني پروا نشته که ډول نشته پروا نشته خو چې سبا څوک تپوس وکړي تا کوم ځای واده کړی دی نو زه به اوچتې غړی سره یم د پلانکي خان لور مې کړی دی پلانکي نسب کې مې کړی دی ولی دینها او بعض خلق دین پسې ګرځي که ښکلې وي مالداره وي نسب نمخي او دینداري خو ډېره ښه خبره ده خو که دا نورې قصې پکې نه او صرف دین پکې و دینداره پکې وي نو بیا به څه کې نبی علیہ السلام ابو هریره صاحب ته فرمایي فاظفر بذات الدین تربت یداک اے ابو هریره ګورې که ته ښځه کې دا نورې خبرې رستو کو دین مخکې کا دینداره ښځه په نکاح واله دا د سړي دپاره یو ادب حضور پاک ممتاو خواو چې جنۍ کې دیندار جنۍ به په نکاح اوس برونو راشو په دې به سوچ وکړو چې پیغمبر علیه السلام د دینداري صفت جنۍ ذکر ولې کړی چې دیندار په نکاح واله دې کې څه چل دی په دې به سوچ وکړو بی دینه کې څه نقصان دی او دینداره کې څه فایده ده نو زما رونو دینداره کې ډېرې زیاتې فایدې دي دینداره ښځه دا په دنیا کې د سړي دپاره جنت دی جنت او بی دینه ښځه دا د سړي دپاره په دنیا کې دوزخ ده ښځه
بچی با پاک پیدا کیگی دیندار با پیدا کیگی او دا خاون سر بخکل خشت مزیدار جن تیرے دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ دا اب دا شپے گردے دا او دا اخبر رعیت دا حالات بے معلومون نیوزل پلار تیرے دا یو کور کے دا دو خضو پا مینس کی جگڑا وا یو مشر خدا و یو کشر دا یو مور دا و یو لور دا امور دی لور تاوی بچے پا دی پیو کیو بوا چوا چی دا پی پی دیر شی الور و تاوی موری امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعلان کرے دے چی پیو کی باو بنا چوے او کچام پاو بو کے پیو کیو بوا چولے نو اغلب سخت سزا ورکو دا تگی دا دوکا دا نبی علیہ السلام فرمائی من غشنا فلیس مننا ویچی چا مسلمان سر تگی و دوکا اکلا ویدا زما پلارا ندی روان دوکا بنکے پیو کی باو بنا چے الور وطوی او مور وطوی نواچا و پکیو لکا اس خلق پا پیو کیو باچے که پکی ناچے تاسو دا کری دا خونیم خبر زمونگ طرف تا خو پا پیو که نا پا بو که پیچے یو پا پیو کیو بی دا آغا خو بچے تا پیو دلے کے یو پیالے دو پیالے با پکی ورولے او یو پا بو که پیوی بالٹی دا بو نکیو پکی می خولشی حالا کوئی ما پکی اوبا نرے اچولے قسم خوریوی قسم دے کہ میں پکی اوبا چولی میں خواہش پیدی دیار لسیدہ ہوتا بے پکی میں اوبا نرے چولے وی سیب ٹک پی اوبی پکی نرے چولے دے پا اوبو دا پاسا میں خلشلے دا دا دوکے دا کے چل یو بڑے خدا و منگ بتے پیغشتل اس ملدا نماوتے اوزلوی میں ترورے میں پیدی دیر زیاد اوبا دی میں اوبا دی پکی زیادتی کری دی ما تی ولی مولی سیب اوبا پلیتی دی سب نو میں زخو پیو دست نکم چی تماتوی چی پلیتی دیو کب پاکی دی زخو پیو دست لنالم چی پلیتی شوی پاکی شوی زویم چی ناو با پاکی دی خوبا بی قیمت دی ما کر اخپلی او بڑیری دی نو بی قیمت شیری دا قیمت پا پیسو نو او با پلیتی ندی پاکی دی خود پیسو شی ندی بے پیسو دی او چی پایو کی دی وان چولے نو سی پا پیسو خرسے ناکتگی دا دا گناہ دا نو جنہ و توی امیر المومنین اعلان کرنے چی پایو کی وہ بنا چھے امور و تسوی ای بچے وی امیر المومنین دلتا کم دے خمونگنا نخبری اور واچاو پکی لگی ہو اما شما و تسوی جنہ الور بی 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 کامیر المومنین دلتا نشتا دا آغا خدای خوشتا کنا دا آغا خدای رانا خبری گی آغا مووینی حضرت عمر دا خبری وورے دے چی کور تلال نو بی بی تیوی وی تلال شا او پا فلان کے محلہ کے فلان کی کور کی او جینے دا غو گورا چی چاہتا وعدہ دا کویدن دا کنن بی بی لانا چی معلومات واغشتل اگا جینے چالا ورکڑی نوا وی سیب سپے کے وی دیزوی لے پا نکاح لم بی بی وطوی دا خوشپون کیان دی گڑو چیلو والا دی او تخو امیر المومنین دا حضور پاک خلیفہ او بادشاہ نو دا یو شپونکی سڑی او یو شپونکی جنہ خپلزوی لپا نکاح لے وی نوری خبری رستو کا جنہ ورکڑی دا کنوی نا وی شپونکی دا خو ایمان پاکستان دیندار دا زمان خپل پیغمبر محبوب فرمائی چی دیندار جنہ کے پا نکاح واخلے نو دا دیندار جنہ پا نکاح اخلم نورونو اقا جنہ خپل زویتا پا نکاح اخلا گورا بادشاہ دا مسلمانانو دے بادشاہ خود بادشاہ لرکن دا نواب لرکن وینا جنہ دیندار دا که غریب دا خود دیندار دا ام دقا جنہ پا نکاح اخلم نو زویلے ام اغا جنہ پا نکاح واغشتا زمارونو اس برکت تے گورا دا اغی علق او جنہ پا اولاد کے خدے پاک عمر ابن عبدالعزیز غند شخصیت پیدا کر عمر ابن عبدالعزیز اغا عادل بادشاہ تیر شوے دے کہ ترسو دا اغو حکومتو نو پا صحرا کے او پا زنگل کے بشر مخوز مری پا چیلیم لنکولا دمرا دا عدل او دا انصاف حکومت کرنے دے فیدشوا دا دیندار جنہ او چی جنہ بی دینی من نکی روجی ننیسی
او په قرآن شریف په تلاوت نه کوي او په نه پوهیږي او د خاوند په ادب نه پوهیږي چې د خاوند څه حق دی او د سخر خواخې په حقوقو باندې نه پوهیږي رښتیا ووایه دا په دنیا کې دوزخ دی او که نه خاوند دې ستړی ستومانه غریب راشي د ګوډ نه او د چارې نه او د مزدورۍ نه غریب ستړی ستومانه راشي که ښځه دینداره دا به وله زر اوبه رازغلی چې ښځه دینداره زر به وله یو پیاله چای پخوي چې خاوند مې ستړی راغی ورېږه چای وله پخه کړم چې وجود یې دمه شي چې مانه الله خوشحاله شي په لاسونو خپو به وله چاپیو کې زور به وله وکړي چې مانه پې خدای پاک خوشحاله شي خاوند سره د مینې خبره به وکړي ببوزې به ورته وایي پکې به ورته برابر کړي ولې خدای نه یېرېږي او دینداره ده خدای به خوشحاله شي او چې خاوند بېدینه او دې کور ته راننوځي او کټ کې کښېني او ښځه خاوند دینداره دی او ښځه بېدینه ده او ورته وایي اوبه راوړه که نه شابه یا پیاله چای پخه کا زمړه وایي څه توره دې کړې ده چې لا راته اوس په کټ کې پرېوتې وایي ورته که نه د خدای نه نه یادې زور او چاپی خو وروستو خبره ده که ورته وایي راشه په دې خپور علي او دوه لاسه کې د خوږېږي وایي زما دا به څوک دمه کوي تا له زور وکړم که ما نه به کې ټوله ورځ جګړې دي جګړې خاوند ستړی ستومانه راشي او دا مرداره ورته څه وایي وایي ته بار چکرې لګې راشه هغه ماشوم دی دا ګاونډي زوی والد جنګ وله را تېرېږي د سخر قدر نه کوي د خواښې خیال نه ساتي په کور کې د اندروریانو خیال نه ساتي او د خاوند قدر او عزت نه کوي که خاوند یې په دې وځي نو ښځه یې په دا بل طرف وځي دا بېدینه ښځه ده زما وروڼو موږ د ښکلي پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان موږ له پکار چې موږ د پیغمبر علیه السلام مبارک په نقش قدم لاړ شو او د پیغمبر علیه السلام په طریقه خپل ژوند تېر بېدینه ښځه ده او نافرماني کوي څپېړه ورکولی شي خدای شته که ډبه م وله ورکړي ډېرې ښځې م لیدې دي چې خاوند پې معمولي یو چغه وباسي دا پې پنځه راوباسي که خاوند ورته پوټې غوسه کوي هغې دومره اوږده ژبه چې هغه په شرمونه په دا ټوله محله کې وشرموي او که خاوند کوتک ته ګوتې کړي نو چې دا په ځان پیږي خاوند نو پلار کره تلي ولې دین پکې نشته د خاوند حق نه پیژني سوچ پکې نشته فکر نشته چې دا زما خاوند دی الرجال قوامون علی النساء قرآن شریف کې الله فرمایي وی سړي له خدای په ښځو مرتبه ورکړې ده نو سړی به ښځې ته ویناب کوي او غصه به م ورته کوي او کله داسې معمولي غوندې ډب به م وله ورکوي معمولي غوندې ګورې سخت ډب به نه ورکوي دینداره ښځه ده که دې په کوتک ډبه م ورکو نو پلار او مور ته به غږ هم نه کوي چې د دې خاوند والې وی زه خو نن روان یو سبا به جوړ یو که داسې چل کېږي او چې خاوند ډب ورکړي چورلټ زیاتې به د خاوند دي او دا به بیا هم کوشش کوي چې د خاوند رضا کم او دا خاوند رانه خفه نه شي داسې ده که نه ده ژوند ښایسته دی ښکلی دی نور په شریعت کې ګورې چې ښځې سړي دپاره د ښځې سخت والم نشته ښه په دې مسلو هم ځان خبر کړي بعضې خلک او کوتکې لاس کې نیولې او درز او دروز ښځه هر وخت خری ته جوړه کړي او دربی یې نه ګورې یاد سات شریعت کې د ډول په ځای د ښځې وال منع دي د ډول په ځای بلکل ګناه ده نه به وی د ډول ځای څه شی دی مخ په مخ ښځې له څپېړه ورکول ګناه ده خدای پې خفه کېږي څاروی به هم په مخ نه وی غویله او میخل او سنډال او ګډې چیلی له هغې له هم په مخ سپي له هم په مخ غزار نشي ورکولی دا د ډول ځای دی څنګه چې ستا ډول خوښ دی د حیواناتو حسن او ډول خوښ دی نو ښځې له په مخ څپېړه ورکول په تندي څپېړه ورکول دا جرم دی دا ګناه ده دی د ډول ځای دی دا به وله نه خراب دی په غوږ به هم نه وی ته وی ولې دا د ډول ځای دی دا ښځه ډولې ساتي والی پکې وی ځان دی کړي په سر به هم نه وی سر ښځه ډولې ساتي ګومنس کوي نکری دی پی پورے کئی کالی پکی اچائی
پا مره و پا سینه بیم نوے زکا دا دا ڈول زید امیل پکے چے گولیبان پکے چے پا دی لاسونو گوتو بیم نوے ولی زکا دا دا ڈول زینی تنگور نکریزی پی پورے کئی او گوتے پکے چے او دلتا بنگڑی چے او دارنگی پا دی خپو بیم نوے دیکھ اکثر خد پازے بچے نماتے اوزلی او طالب چٹرولی گوی پا کم زے ہوو دکا جی پا مخ بنوے او پا سرم او پا سینو پا مرے او پا لاسون او پا خپوم موا پا کم زے ہوو ماوے لکا وال پکی نشتا پکی تاب کی او کوئے ضربن غیر متبرحن مسئلہ دا دین دا وحی بخو معمولی غند ڈبتے ہو بس پا دا املا والے او ڈب ورکا خوڑیر پوٹینے ڈب اسے دباو کے ساتھ کو تک بنا چلے پا کو تک بوال نکے معمولی غند او دا یادو ساتھ خزی پوالو سمیگیم نگول درتے او دا دین خبر ہوتا دا نبی علیہ السلام مبارک پخپل جن کے اغسر نہ بیبیان پاتے شوید بلکہ ٹولی یولس بیبیان سو وفات شوید سو جم دیوے یولس بیبیان پاتے شوید دا حضور پاک دا بیبیانو پشان اخلاق پا دنیا کے دا چانشتا دے قسم دی دا ٹولی دنیا دا سڑو او دا خضو اخلاق یو طرف تکا او دا پیغمبر علیہ السلام مبارک دا یوی بی بی اخلاق بلخواکا دا ٹول وطن رسیگی لیکن پا شمائل دا ترمیزی کے دا حضور پاک پا صفاتو کے دارا غلی دی چی ما ضربا خادمن ولمرأتن قطو نیچے تا غلام رئی والدے و نیچے تا بی بی والدے دا بینا دے ورکو دا پسی دا اخلاق خشتو دا سڑی پا خوی باندے ستا خوی کخی نو خزی تم خوی خوایا دینداری و تو خوایا کنا دا خدای نیو یا روا دا خوی پوالو ٹکولے نشی سمو وال ٹکول خزان لتاوان ورکے چنن دیو والا نو سبا دل کار گوری خزخو قمقل شے دے نبی علیہ السلام فرمائی ناقصات العقل و الدین دی دا عقل ام ناقص تے و دین ام ناقص تے نن دیو ڈا بولا نو سبا دل دون کار کتلی چی دا حد نوتے خلق کوئی وی سیب پا دی چنو گوڑو کے اڑو برکت نشتا میں تس خبرے برکت پکشتا خو خدا دی ڈا بولے دا غیر دل طول لختی کے اڑو لی دی برکت لا خبر کور کے دے بے برکت شے ساتلے دے دا چینی چی خلاصی گی دا پچایو نخلاصی گی زان خبر کے دا چی خد ڈبولے غی لختی کے وارے غوڑی دل لختی کے اڑائی مسالہ دل لختی کے اڑائی یا خد دا خما بلا غوڑی بلود روڑ ٹیم میں روڑے او دا خما چینی روڑے او دا اسشو نوی ولی خلاصی گی با نصر اتا غسکڑی لختی کے وارے دوی تکلشو سروڑا تا ڈبو باس ازر سر دالو بکو دا گولزا حقیقت دا ما تا ذکر پتہ لگی چی دے خدو سرور وانی یا جرگی منگل بیا رہے چی ڈڑونی لٹو دقلو بے کرے جامی دی چی اشپے دے وحل دا او سار لجا جوڑا چی دا لبخ جوڑا در کی سری کڑی یا خد دا لستون خوی سوزے دلے دے وی دا سری گرم او سوزے نو دا سوکم دے قصدن دا لسوزولی نو دشمن زان تبے دشمن نہ جوڑے وال ٹکول مکا پوالو ٹکولو خضر وانیگی خرابیگی پوالو ٹکولو گوری خکیگی نا دل وطاو خایا قرآن وطاو خایا دا پیغمبر مبارک دا بیبیان و اخلاق وطاو خایا دیندارا کلور چی بی دلی نو پا زنزیرو نشی سامولے او چی دینداری قسم پا خدا یا بدی محفوظ ای باس ایا بدی ساتی بیا او کور کے خو چر شور رازی گزارا بده که خز سرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کلچ امیر المومنینو پا دی اخیر وقت کے حضرت علی سے ابتوئی وستاد علور دا بی بی فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ ام کلثوم نمو ویدا ماتا پا نکاح کا ویدی وقت میں وعدت آجت نشتا خود اما دا شوق دے چی دا دا بی بی فاطمی لور دا نو چی دا دا پا نکاح عالم نو زمو دا رسول اللہ مبارک بلان دے نصب یوشی دا حضور پاک نو سیر علی سے عربو کی دا رواج اسم نشتا دا سڑی عمر دیری او دا خز کمی نو پروانشتا چی دوال خوشحالی یا دا خز عمر دیری او دا لک کمی چی خوشحالی پروانشتا
عبدالرشید کاکاناس دی هغه ته پته داسې ده که نه چې دواړه خوشحالۍ پروا نشته حاجي صاحب ته پته زمونږ وطن کې دا خلک بد ګڼي وایي بوډا سړي له ورکړه او ښځه به عمر نه به زیاتي سړی مړه نیا دې وکړه بوډۍ دې وکړه نیا دې وکړه دا زمونږ د خلکو دا پیغورونه دا خطرناک شی دی نه چې ښځه هلک ښځه او سړی سره هلک سره خوشحالۍ پروا نشته یا جنۍ سړي سره خوشحالۍ هېڅ پروا نشته عمر زیاتي که کمي نو علي صاحب ورته وایي خوښه به دې نه شي وی زه دې درلېږم یو څادر به وله ورکړم نو که دې خوښه شوه نو وی څادر مې خوښ او که دې خوښه نه شوه نو وی څادر مې نه دی خوښ نو په شریعت کې چې څوک یو جینۍ کوي د هغه مخ ته کتل جایز دي را جینۍ ولې چې خوښېږي او که نه خوښېږي کې خوښه شوه خو ډېره ښه ده کې خوښه نه شوه ډېر خلک یې مور پلار وله بې کتو جینیو کې او بیا جینۍ نه خوښه نو د جینۍ عمر هم په دار شو او د هلک هم په دار شو داسې ده که نه دا نکاح داسې شی دی چې دې کې د دریو کسانو رضا ضروري ده جینۍ هم تپوس وکړه د هلک دې خوښ دی که نه ولې که د هغې نی خوښه او په زور دې ورکړه نو ژوند کوم ځای تېرېږي هلک نه هم تپوس وکړه جینۍ ورته وښایه چې وګورئ خوښه دې ده او که دې نه ده خوښه او هلک او جینۍ هم که یو بل سره خوښي وي نو د مور او پلار مشوره دې هم پکې شامله کړي ځکه د جینۍ خو عقل کم دی او هلک هم عمر کم دی نو د مور پلار مشوره پکې ضروري ده وی څادر به ورکم درو بیلیږم نو که دې خوښه شوه نو وی څادر مې خوښ دی او که دې خوښه نه شوه نو وی څادر مې نه دی خوښ نو دی ورولېږله څادر یې ورکړه وی امیر المؤمنین بابا مې دا څادر را کړی دی دا وګوره چې دا دې خوښ دی که نه حضرت عمر فاروق کې حیا وه نو هغه یې مخ ته نه شو کتې مخ ته یې مخامخ نه شو کتې نو دې خپو ته یې ولا وکته چې د خپو نه به اندازه معلومه کم جینۍ پې پیش وه وی امیر المؤمنین وی ما دله څادر راوړه بابا مې وی دا ورته وښایه چې خوښه یې دی که نه نو څادر دې په ځای پرېښود زما خپو ته نیغ نیغ ګورې دومره نیکه جینۍ ده پې خفه شوه زما خپو ته ګوره اوس خو چې په لاره رواني نو خپې څرګندې کړي او د پرتوک پنسې د دې کونډو دې دغه ته رسولي دا لاندې ټولې دا نلي ښکاري که نه ښکاري دا ګناه نه ده په لاره ځي پنسې اوچتې کړي دي ګیټې ښکاري او لاندې نلي ښکاري ده چیلی د خرۍ دا څښا خپې دا ولې ګناه کوي رنګونه یې پې پورې کړي په رنګ یې خشته کړي ځان له خپې چې سړي ورته وګوري دا زنا ده ګورئ چې ښځه داسې چال کوي او اندامونه ښایي لوپټۍ پورته کړې او سپېمې یې پټې کړې دا ګن ځای دې پټ کړی دی او مخ دې ښکاره کړی دی او تندې دې ښکاره کړی دی چې ما ته سړي ګوري ګوره یاد ساتئ نبي علیه السلام وایي هغه ښځه چې هغه د سړو توجه ځان ته پیدا کوي دا وایي زناکاره چې ته دا لفټکې بفټکې پورې نه کوي اوس سړي هم پورې کوي په مخ او په تندي باندې او ځان لکه د ښځو دا رنګونه منګونه پورې کوي دا سړو له ګناه او ښځې به هغه خوشبویې پورې کوي چې رنګ پکې وي او بوی پکې نه ځان دې ښکلي کړي ښځو له دا رنګونه پورې کول یا نکري دې پورې کول دا خیر دې که ځان ډولې کوي خو بوی والا نه ولې بوی والا په دې وجه نه چې بیا د خلکو توجه ځان ته را پیدا کوي دا نری لباس زمونږ د زمانې جینکو اچول نری لوپټه بورقه خو نشته خو یې غورځولې ده څادر او پړونې ملاړ ختم شو شته پړونې چادرګې شو او دا زمون په دې علاقه کې چادرګي دي چې پېښور ته او پنډۍ ته او لاهور ته ورښکته شوې نو چادرګي هم خطر شوې نری غوندې ریښې په دې مرۍ کې اچولې بلکې د ډېرو ښځو لوپټه هم نشته سر تور او دا مرۍ ښکاري او دا لیچې ښکاري لستوڼو بغیر لستوڼو کمیسونه اچولې تاسو اسلام آباد کې وګورئ پته به درته ولګي بغیر لستوڼو او پرتوګونه یې غورځولي دي پتلونونه یې اچولي او چا جنګي اچولي دا حیا چرته لاړه
چې دا بدعملي نشي او فحاشي نشي نو فحاشي او بدعملي به وایسته شته که نشته اوس نه ټول دی واجب په دې مارکیټونو کې تاسو هلکانو سره ګناهونه کوي او سړي ته پته ده چې د ما لور مارکیټ ته تللی نه دی نه دی خبر خاوند ته پته نه ده چې د ما ښځه مارکیټ ته تللی ده رور ته پته نه ده چې د ما خور مارکیټ ته تللی ده بې غیرته ته ولې سودا ولې نه راوړې چې دا سودا پسې لېږي ایمان او اسلام خو وروستو کا مخکې پکار دی خو دا زمونږ پښتو مخکې کړې ده پښتو غیرت ته څه شو لاندې خپې ښکار یادو ساته رونو ښځه که په خپل کور کې دننه په کوټه کې دننه په کوټه کې دننه مونځ کوي او ځان پسې ورم جرنده کړی دی او هېڅوک په کوټه کې نشته نه رور شته او نه بچی او نه خاوند ور جرنده دی او بیا هم د دې څلورمه عیسی اندام ښکاري نو مونځ یې نه صحیح کوي او دا چې بار مونځ کوي د جارجټ لوپټی په سري نو د سر ویښتې ته ښکاري که نه ښکاري سټ او مری ښکاري که نه ښکاري او دا اوس چې دا کوم نری جامې چوي د دې نه لستوڼې ښکاري که نه ښکاري وی مونږ ورسره دویم کمیس اچو دویم خو د سینه پې پټه کړه لیچې خو دې ښکاري ټولې که یاد وساتئ زما وروڼو هرې ګناه ته به د خدای صبر وکړي بدعملی ته د خدای صبر نه کوي په داسې قهر به دې ووایي چې توبې به بیا وباسي هلکه وی دا د زړه بیماري خو مخکې نه وه وبه خو دومره نه دا کینسر خو مخکې چا نه پېژن وبه خو دومره نه دا زیړې خو چا نه پېژن شهیدانو حکیم له ولاړ بوتل به یې ورکړه ټیک به شو دا قصې خو چا دا به وی خو دومره نه دا ګوره پیسه ډېره شوه خلک د خدای نه باغیان شو نو عذابونه په مختلفو شکلونو کې را روان دي رښتیا ووایه دا مشران دلته ناستي د هلکان نه یادوم دې مشرانو ته یادوم پخوا داسې دومره مالداري وه چې دا اوس کمه ده نه وه یو د پاپلین کمیس به و د سان پرتوګ به او د ښځو به د چیټ جوړه وه باس خبره ختم او اکثر کورونو کې دروازې به هم نه وي او دا بینیټې بادرنګ او بینیټې دا الوګان او دا بی موسمه ټینډې مینډې دا کم ځای وي دې بوډاګانو تپوس وکړه غریبانانو به لاوړ خوړم او شملې به یې خوړی او مرچکې او مالګه به بیا یو ځای کړل او ټماټر به ورته کلداره د مشرانو ژوندو لیکن تاسو نه تپوس کوم او ټوله ورځ به په حجره کې خوشحاله ناست و ګپونه به یې لګول هغه ژوند کې سکون او خوشحالي وه که نه وه پرچ چاکره نو واوره چاکره نه وه پکې چاکره نو خو ټوله شپه به په حجره کې ګپونه لګول ټوله ورځ به غم خادي به وه حجرې به ډکې وې خوشحالي وه نن مال ډېر دی دولت ډېر دی جامې جوړې د دنیا ډېرې دي خو هغه سکون شته چې کم مخکې و نشته د خدای عذابونه ټینشن دشمنۍ دي طرفګنۍ دي بیمارۍ دي د ښځې د لاسه او ښځه د خاوند د لاسه کور په کور الله بیلیدل بیلتون کم دی اوس یې واده نه کړي چې د مخکې نه بیل کړي د نکاح اولاد او د قر نکاح اولاد به په یو کور کې یو ځای اوسېده او یو کټوی به یې خوړه داسې ده که نه دی مشرانو ته تپوس کوم و که نه په یو کوټه کې به واده وشو او توڼی به یې منځ کې وه هلک ګینۍ به توڼی نه پورې غاړو پلار مور به یې دې غاړو وبه که نه جون خشته او مزه ده عبادت کې د خلکو به خپل منځ او دس کو دا د خدای عذابونه په مختلفو شکلونو کې دا موږ بدعملی شروع کړي نو ښځو کې پردې ختمې شوي دي برقې ختمې شوې ټانګه کې چې واده به وشو او جینۍ به پکې تله رښتیا ووایه ټانګې نه شاته به یې څادر تو کړی کو به یې نه تو کړی هلکانو ته پته نه لګي مشرانو ته پته لګي شاته به پرده تو کړی وه که نه او د کوچوان مخکې منځ کې به بل څادر تړلی و کوچوان ته به یې وي مخکې کښېنه چې د ښځې سره شاته دې شو نه لګېږي په پرده کې به تله راتله او ډولۍ کې به یې وړه او په خدای به چې ډولۍ ته به یې ښځه خېجوله په تکلیف او ښځې به ژړل او چغې به یې والې او ډولۍ کې به یې واچوله اوس چې موټر ډولۍ خو ختمې شوې موټر ته خېږي چې د مټې ونیسي وي دې خوا راځه وي اخوا چې د ما پیسه شلې خو نه دي نیغه ده دوه ګزه سوکو کېړی په پوکړي ټقار ته وباسي او دغه ته خېږي موټر ته خېږي ایا ختمه شوه که نه شوه په خپله روانې ماما والا راولی چې د مټې ونیسي او دغه ته یې وخېږي موټر ته یې وخېږي کاکا راولی چې موټر ته یې وخېږي او زه څه شله خو نه یم اخوا شه نیغه روانې
کویدن کې نکاله د چې نکاو شي خو ښځه شوه د نکاح نه مخکې کویدن کې هلک او جینۍ یو ځای په سوپه ناست دي که نه ناست دی بې خوند دا په کوم کتاب کې راغلي خو د لا ښځه نه ده نکاح نه ده شوې او په کورسۍ دې ورسره ډډه والې ده او پردي هلکان به راولي ښځې سره به یې دننه کښېني دا پکې اوربل دی اوربل په کوم کتاب کې دی او پردو جینکې په سړی به بوځي په پالنګ به خېجئ او د ټولو ښځو هلکه دا خو دې ښینې دي د هغې مخکې پردي هلکان ور دننه کې دا ولې ګناه کوي د موږ د خدای رونو موږ د الله البندگان یو او د خدای په خبرو ایمان شته که نشته جواب راکړي شته ووایه چې شته که نشته د نبی علیه السلام امتیان یو که نه یو او د هغه د سنت و تابعدار به ځان جوړو که به نه جوړو نو ولې په بل طرف روان شریعت مطابق زندگی تیره کړه واده د شریعت مطابق تیر کړه خوشحالي خو د خدای لاس کې ده رستو به د خدای خوشحالي پکې واچي موږ د شریعت خلاف ژوند تیر کړی دی کویدن به وکړي نکاح به یې نه کړی موبایل والا والي سړی والا موبایل والي دا گفت دی گفت وی دا زما ښځې له دا موبایل ولیږه سیم هم پکې والا واچوي وی په دې به ما سره خبرې کوې لا نکاح نه ده شوې او خبرې شروع شوې او ورته دې نه هغه شی ورلیږي هغه پیسې څه ورته ویې لکه ایزیلوډ ورته لا بیل ورلیږي وی بل چا سره او پې خبرې نه کوې ما سره به پې کوې هغه د نر لور پې بل چا سره 3 تار یو ځای کې خو چې دې خبرېږي بل سره مټي ده تلي ډېر کیسونه مې ولیدل ډېر مې ولیدل دا داسې که نه ده ښځو له موبایل لیږي لا د نکاح نه ده شوې ورسره د کنیکشن برابر که ورسره په ګینټو او هغه کافر بچي دا موبایل والا مخیاران دي هغوی وله پکې هغه دغه رایستي دي هغه پیکیجونه چې پرېږده چې دا پاکستاني مسلمان خو شرمو پیکیجونه یې رایستي موبایل جینکوله مالی ښه مه ورکوئ جینکوله موبایل بې د موبایل نه ژوند نه تېرېږي هلکانو له مه ورکوئ دې ماشومانو له په دې موبایل ګندونه ګوري هلته لاړ شي 50 روپۍ ورکړي او په موبایل کې ورته 50 بربند فلمونه ور واچوي هلکه څه ورته وایي هغه شي ته چې هغه پکې اچوي او دې ماشوم نه تپوس کوو وګوره پته راوته میموري کارډ ورته ما نه کله نوم هیر شي دې وړونه نیري میموري کارډ هلته ناست دي ښه مدېداره ډډه یې والي ته به وګورې تسبیح اړوي وظیفې چا نه اخیستې را او منځ کې میموري کارډ یې غوږ ته یې شی اچولي و لوبه یې جوړه کړې جینۍ په کور کې دننه په مصله ناسته را ته به یې مراقبه ده منځ کې بل سره کنیکشن په موبایل لګولي دا ګندګي ده دا کافر هر شي ګرانېږي پاکستان کې کمپیوټر او موبایل ارزانېږي داسې ده که نه ده چې دا خلک نور هم ګنده کړي زمارونو موږ د حضور پاک په طریقه چې لاړ شو نو موږ به خوشحاله یو زموږ حیا به محفوظ وي زموږ جون به محفوظ وي او که طریقه د پیغمبر نه جدا شوه او بې حیایي م شروع کړه نو دنیا هم تباه ده و آخرت خو دې تباه نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی معراج کې مې یو تنور مې ولید تنور یو غارو د تنور پشان سر تنگو او ویخې کولاو او بربند سړی او ښځې مې پکې ولیدلې جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا څوک دی وی دا زناکار سړی او زناکارې ښځې دی او دی د قبر عذاب دی نو سړی به ښځو ته نه ګوري حیا به کې او دی ورته شیشه غشتي هغې مو ته مخکاره کړې او ده مو ته شیشه غشتي چوزکي کې یو ځل ختلې وم ډېره مخکنۍ خبره مخامخ زنانه وی هغه زنانه مخکاره کړو زه خو دې غاښ مې وکتل اوس یو غټ یو اوږدې ګیرې والا سړی دی ډنډه یې دغسې نیولې ده شیخ الاسلام و دا ګیره د نوم نه اوږده وه ما چې اندازه واغېشته مې کاکا دا لاس دی چې دا ډنډې ته نیولې دی کې د څه چل دی لاس مې له ښکته کړم یا دا لاس دې ښکته کړه سترګې پناه کړې وې مخامخ یې ښځې ته شیشه غشته دا ښځه مې خورې مخ دې پټ کړه ګناه ولې کړې سوزکو کې پردو ښځو ته بازار کې پردو ښځو ته په لاره ځي پردو ښځو ته کته او ښځو ځان جوړ کړي او تیارې تابعدارې ځان خشته کړي او بازارونو کې ګرځي سړی هم زناکار او ښځه هم زناکار ولې نبی علیہ السلام فرمایي
وی اخر زمانه کې بدا سے خذی کاسیات عاریات جامع بے غسته بربندې وي صحابه ته پته نه و چې دا څنګه جامع سره بربندې مائلات ممیلات پلار چیزی نو ځان بسرو ته مایل کوي سړي بزان ترا مایل کوي قربان شم د خپل پیغمبر مبارک نه سور لسوا کاله مخکې چې سوي دي اوس هغه موجود دي مائلات خځې بزان سرو ته مایل کوي ممیلات سړي بزان ته مایل کوي او رؤوسهن کاستم وی سرونه به داسې وي لکه په عربو کې دا یو قسم مخان دي بوختي ورته وي دا قبانې اوچتې داسې یو طرف ته راته وي پلا رځي نو دا سر به داسې کوږ کړي چې دا خلک راته وګوري حضور پاک فرمایي دا ښځې زناکارې ښځې دي صرف چې نکاح ورسره کوې نو دې مخ ته کتې شي اندازه ولګوه نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ داغی جنہیں مخت نشو کتی خپولے ولا کتر نا وطا غصہ شوا وی امیر المومنین سادر تبی پریخوت او دا مخبوتا گو وی قسم دے کا امیر المومنین نوی جدا سترگی میں در نیستے وی او تو خندل وی خدا بابا تا روایہ چی سادر میں خوخ دے ایک اور ترالا امی کلثوم حضرت علی سیتی بابا پیدا سنگا امیر المومنینو وی سادر پریخو دا مخبوط نیغ نیغ کتر وی ما خواتا غصہ اکلا چکا امیر المومنین نوے ناستر کی بمی در نیستے وی دا بی بی فاطمی لورو دا حضور پاک وی نپکی چلے دا وی خیر دے بچے وی دا دے خاون دے اب پویشو چے وی دا خود بیا سید اجنے پا نکاح کلاوتا چے پا نکاح کا دی عمر لکمو دا حضرت عمر زیادو نو کور کے بیا جگڑے بکے دے دا نیاز بھی نمور هغه غریب بہت سره گزاره کول یو دل یو باندیسی سره چې خځه شور کړو خځه په आवाज روچت کړو نو باندیسی راغی ته عمر صاحب ته شکایت کو چې خځه جواب راکا आवाज راته اوچت کا چې راغی چې دروازه وډه بولا نو دای وخت کې د ام کلثوم په حضرت عمر आवाज روچت کړو عمر صاحب ولا روت وی مرګری خیر دی وی صاحب یو مسله مې راوړې خو حل شو وی سنگال شوا راته دیو نوی حل شوا نو ما د خپل خځې فریاد راوستو چې خځې ما باندې आवाज راستې دي وی استال مې پکور کې ولید چې ته گزاره کې مونږ بسر کې کو حضرت عمر وته سوي دا قابل غور خبره ده وی ګورا وی دا خځه ستا د پخلی خدمت کوي بد بټیاری خدمت دا یو ډیوټي ده چې ډوړې ده لپخې مسله دې زمانه کې چې دا زمانه کې خپل پخلی د دوبی خدمت تلکی جامع د لینزی صادرونه د لینزی دوی مډیوټی شي دا کور څوکۍ د لکی ته بیغمه بار ګرځي څوکیدار د شودا د درې مډیوټی شي د چپلاسی توپ خدمت د لکی کور د صفاکی دا بل ډیوټی شو او نظر د په د ګنا نه بچ د بل ډیوټی شو نو چې کوم خزه دا 15 ډیوټي ده لکای کده نه کولو 15 او قران دي ساتل زمره تنخواه به ورکوله نو چې گزاره ور سره نه کې سبکه او نبی رسول الله په خپل فرمای وی خزه د پختینه پیدا دي او د دې بره کس طرف ته بره پختینه دا پټولو کې کاګدا نو فایده به تل خو سره د کوګوالي او کته کوګوالي نه منم نه غومه نو پخته چې نه غې ماته با او که خزه نه غې طلاق ورکه گزاره بکی تبا گزاره که اوز با خزه سکی خزه بام سری سره گزاره که خزه بام ده سری حیات گوی خزه بام ده سری پخلی که جامعی بوله انزی او ده خاون ده اجازت نبغیر بنا کور تب اس سوک بم نپریدی چه خاون ده پچا خپا ده او ده کور تا پری خود نو اللہ با ده تپوس که خاون سره بشور نه کوي حدیث پاک کې راځي وې کم خاون چې خز خپل مقصد لو غوښتا او دا ور نه رلا نو دا از جنت فرشتي دي خز ته خیر کوي قاتلک الله خدای دې هلاکه دې خاون دا خبره ولې نه مانی دا خو تاسو دې اوسور زمل مده او درنه بجودا شي مونږ را روان خز باندې مخشته ګور دا خاون زورم ولا کوي چاپی بم ولا کوي ډوړې بم پخای د میلمه خدمت بم کوي جامع بم لینځي کور بم ولا صفا کوي خاون بم ظلم نه کوي چې د پلار په کورې بندي نه افته کې دن نه کدا یو ځل پلار کړه دین اجازه ته ولا ورک
خاوند اجازت نه بغیر به بار نوځي او نه به د بار څوک پرېږدي پرده به کوي ستر به کوي اندامونه به پټ ساتي او د خاوند د بچو پوره خدمت به کوي او د خاوند خبره حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وایي چې خاوند ښځې ته آواز وکړي فورا دې ورځي که دا په تنور باندې ولیني ډوډۍ دې پرېږدي او دې سوځي خو د خاوند خبره دې وکړي ډوډۍ که سوځي خو د خاوند مالي بربادي او دې وایي ډوډۍ ده که وایي چې پرېږده ډوډۍ بیا دې بیا نفلی روجم بغیر د خاوند اجازت نه نشي د خاوند ضرورت شو دی روجه ده نو بیا د دواړو حقونه په یو بل شته اوس د دې حقونو پر خیال به څوک ساتي هغه خاوند چې دینداره دی او هغه ښځه چې هغه دینداره ده او چې کوم خاوند بېدینه دی د ښځې په حق پوهېږي نه ظلم به کوي او چې کومه ښځه بېدینه ده د خاوند په حق پوهېږي نه یو بل سره به ښه ژوند تېروي په واده کې دا رسمونه او دا غلط رواجونه ګنده د شریعت نه خلاف دې نه ځان ساتي دا اوربلې موربلې په شریعت کې نشته دا مه کوئ او دا پالنګ د دنیا سړي وردن نه کې او د دنیا سړي ورشي او جینکې هغوی ته ګوري او لکان جینکو ته ګوري نه خیر دی که سړي په جنج دي دا جیز دي که ښځې په جنج په پرده کې دي دا جیز دي ښځه د عزت په شکل کې راولي دا جیز ده په شریعت کې منع نه ده که ته ډوډۍ ولیمه ورکې دا په شریعت کې جیز ده منع نه ده ثواب دی پکې سنت ده او ډمتوب پکې مه کوئ دغسې ښکلي پروګرام ګوره دې ولی الله رور په واده کې دا پروګرام وشو د دین خبرې ما مو کړې تاسو نو الله خوشحاله شو که نه شو وایو نو خوشحالي د چا په لاس کې ده د الله دې له به خدای مستقبل کې خوشحالي ورکوي که نه او چې ته ډمتوب وکې او ګډه او سندرې او ډمان راولي نو د یو 5 منټو 10 منټو ګنټې خوشحالي خو به تېره کې لیکن خدای دې خفه کړه دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي مسجد نبوي د رسول الله مبارک په جمعات کې د رسول الله مبارک په جمعات کې په کرسۍ د دارالعلوم دیوبند بچې ناصر و دیوبند رڼا خورېږي دنیا کې ته نن ګوره دعوت و تبلیغ سلسله دی ګوره مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف صاحب رحمهم الله او د اسلامي سیاست ګوره مولانا حسین احمد مدني او مولانا شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله او د مفتی کفایت الله صاحب فتاوو ته دی ګوره او جهادي سلسلو ته دی ګوره او د مدرسو نظام ته دی ګوره دا څومره خلقو چې نن دا ښکلې عقیده لري او دا ښکلې اعمال او اخلاق او منځونه دي او زکاتونه دي او دین کې لګیا دي د دې بنیاد ګوره دا به د دارالعلوم دیوبند بچی وي کوم ځای نه دارالعلوم دیوبند شروع شوی دی پټینۍ مدرسه دا انار د بوټې لاندې چتا کې مسجد څومره خیر ته ورسېد نو خلک وی مدرسو سره کړي دي مې ماته محمد مصطفی را کړی ماته صحابه کرام را کړی ماته امام غزالی را کړی دی ماته څوک را کړی دی انور شاه کشمیری را کړی دی ماته امام ابو حنیفه را کړی دی ماته امام شافعی را کړی دی ماته امام مالک را کړی دی ماته احمد ابن حنبل را کړی دی ماته شیخ الهند را کړی دی قاسم نانوتوی را کړی دی مولانا رشید احمد گنگوهی را کړی دی مفتی محمود رحمه الله او غلام محضروی را کړی دی او په دې زمانه کې مجاهد ملت مولانا فضل الرحمن را کړی دی دا مدرسو را کړی د امریکې خلاف ماته یو سړی وی دا دومره لوی لقب د کوم ځای ورکړه پر دغه کې مې بیان کو په صوابه علاقه کې ما وی او د امریکې خلاف ودرېدل د دې نه مضبوط جهاد بل نه وي د انګریز خلاف ودرېدل د دې نه مضبوطه خبره بل نه مونږ کلک ولاړ دی په میدان باندې او مې د پاکستان په تاریخ کې به ماته داسې سیاستدان وښی چې په سخته نرمه کې ملک نی پرېښې ما سوا د فضل الرحمن دا ټول تخدیدلی دي مونږ کتلي دي دا چې نن د پاکستان صدر د اخبار دم لیکلو چې په جیل کې دننه خودکشي کوله جبه هم ځان له پرې کړی او ځان یې ټکاو او دا بل کاکا چې نن را روان دی او چغې وایي جده کې څو کاله تېر کړل پاکستان یې پرېښو تښتېدلو دا سختې د ضیاء الحق په دور کې په جمعیت هم راغلي دي دا سختې اوس هم په علماو د پاسه روانې دي اوس هم په مدرسو دا سخت شروع دي ملا به په میدان ولاړي تختی بنستا خدمت د عقیده او د دین به کوي الحمدلله علماو څه کوي
جی 15 کاله حکومت ستاسو تیر شوی دی. ډېر خلک به دا ووایي 15 کاله حکومت تیر شوی دی، تاسو اسلام له څه کړي؟ اسلام نه خو چانه لاس پرې شو او نه خو چانه سر پرې شو. مې کاکا 2 خبرې ذهن کې واچوه، دا هم قابل غور خبرې دا ووره. یو قانون دی د اسلام، یو د اسلام قانون دی. د اسلام قانون د هغې تعلق د قومي اسمبلۍ او سینټ سره دی، د هغې اکثریت سره دی. زمونږ اکثریت هلته نو بیا هم دا دعوه کوو، بیا هم د 1973 آئین که 100% اسلامی نه ډېر دفعات پکې اسلامي دی، بیا هم دا دعوه کوو چې دا د مفتی محمود رحمه الله او د هغه د ملګرو برکت دی. نو اسلامي قانون کې به زه درته بیا هم ویم چې زه پاتې راغلی ولې زما اکثریت نو په مرکز کې قومي اسمبلۍ کې اکثریت راشي قانون سازي هلته کېږي. صوبه کې مې تر خپله وده پورې دلته کې شریعت بل او حزبه بل پاس کړی. لیکن دویمه خبره نقطه ذهن کې واچوئ، اسلامي قانون دویم اسلامي نظام او اسلامي معاشره جوړول دا مې کړي دي. اسلامي معاشره جوړول، اسلامی قانون جدا، اسلامی نظم برقرار ساتل دا می کړی دي. سودی نظام نه مخلاص کړي، خیبر بینک کې برته بلا سود بینکاری شروع کړي دا د اسلامی نظم نه دی. سینما باندې ما پابندي نشو لګولې، مرکز سره چا بیانوي، لیکن ستا دلته چې دا کم نشترحال دی په دې کې مې دردا په دغه موسیقو په ډمتوب او په ډرامو پابندي لګولې وه چې 15 کاله مخکې مې اوس هم پکې روان دي. د درس قرآن او د قرآن د حفظ قرأت مقابلې به پکې کېدې. او ستا وزیر اعلی هاوس مې د بربنډو ښځو د سرتورو ښځو نه پاک کړی، د الله اکبر او د مونځ او د جماعت پابندي به پکې کېدله. او ستا په ملک کې د شرابو پابندي لګولې ده، شرابو باندې مفتی صاحب پابندي لګولې او ستا په صوبه کې. لیکن بعضې هوټلو ته به خصوصي پرمټې میلاوېدلې، بعضې هوټلو ته. نو زمونږ هغه وخت کې وزیر اعلی صاحب دراني صاحب فیصله وکړه دا به هم بندي. نو الله ګواه دی په دا کرسی ناست دی، د اسمبلۍ خبره درته کوم. نو یو ملګري پاڅېده، اوس وزیر دی ستا سینیر وزیر دی، ځه داسې به وویل. پاڅېده وی دا تاسو ظلم ولې کوئ؟ دا بعضې هوټلو ته تاسو شراب بند کړل، دا خو د اخبار ملک نه انګریزان راځي او دا غیر مسلم خلک راځي، نو هغوی خو شراب څکي، نو هغوی به بیا زمونږ صوبې ته نه راځي او زمونږ صوبې سره تجارت به نه کوي. او دوی تاسو دا پرمټې خو د هغوی دپاره دي، مسلمانانو دپاره نه دي. نو موږ سره یو هندو او یو را سره عیسایي، د هغه عیسایي نوم فیلکس و. هغه فیلکس پاڅېده، هغه وی محترمه ممبره مونږ مه یادوه، شراب چې څنګه په اسلام کې حرام دي نو زمونږ په عیسایت کې هم حرام دي. سکې په خپله یادوې مونږ بس دقسې چپ کېناسته. اسلامی معاشره کې امنی وایي 15 کاله مخکې د علما په حکومت کې امن وکنو دی دا دعوه کوي. موجوده حکومت دعوه کړې و او دې بنیادو چې د قلم دوات ورکوم او تختې او پن ورکوم. وایي اوس قلم دوات یې ورکړه، که ځای په ځای کلاشینکوپونه ورکړل، هر ځای کې کمیټې جوړې کړي دي او خلکو له کلاشینکوپونه ورکړل. او ځای په ځای په لښتو کې نن د مسلمان چرګان دومره نه ذبحه کېږي حلالېږي لکه څنګه چې د مسلمان وینځه ستا په صوبه کې ارزانه ده او د بره نه پرې بمبارۍ شروع دي، خپل هم پرې کوي او پردي هم پرې کوي. طالب مجلس عمل امن در کړی، طالب په صوبه کې مفت کتابونه در تعلیم یې درته مفت کړی دی، ستا بچو ته فیسونه معاف کړي دي، تا ته وزیر او ممبر هر وخت کې مهیا او اسم نوزا ارسبت لري کو په بل طرف بکو. لیکن ستا د مجلس عمل په حکومت کې په قوم د خدای عذاب نو رحمتونه ورېدل. اوس په دې بېکاره د خدای نه لري حکومتونو کې ستا په سر د خدای قهرونه او غذاب لکه د باران غوندې راورېږي. دې که نه دي جی لوډ شیډینګ دی، دا د خدای قهر دی.
جیب او دغه نشته دی لنکو کې پیښور کې اوبه نشته داسې جوماتونه دي چې موږ ما ته ټلیفونونه کېږي چې زموږ خو د نلکو اوبه دي کویان نشته دی او جیب او بجلي نشته موږ څوک په تیمم منځو کو ما ولاړ شو د بشیر بلور او د وزیر اعلی په ملا ډب ډب وکړې او تیمم ووهئ په بل څه ستاسو تیمم نه کېږي هغې باندې به ډبار کوئ نو تیمم به وهئ دا د خدای قهر دی جی ګیس شاټ دی او پیټرول شاټ شو او ډیزل نشتا دا د خدای قهر دی جی بیا سیلاب را روان دی منصوبه بندي شروع ده مې دا د خدای قهر او غضب دی موږ به خلکو ته وې پرتوګونه واچوې ښځو ته به م او لستونې اوږده کې او بورقې په سر یا خدایه خلک کم خوالاړل او مولیان 1400 کاله وروسته موږ بوځي ړم ستړی شو نه چا لستونې اچول بر بنډې به ښځې ګرځېدلې الله وی ودرېږئ تاسو مولیانو غلې کښېنئ زه پس یو ماشې رالیږم چې دلی په برقو کې بندوم او په نه بندوم یو ماشې راغی ډینګي وایرس پنجاب کې هغه دن اعلان وشو چې کومې جنکۍ سکول ته ځي برقو کې به ځي اور کاٹ آستینوں میں نہیں جائیں گے پورا کبیس باچوے اور جانگی بنی پرتوگونا باچوے میں زمونگ لو تا 200 کال استڑی شو عملی پہ نکو خود یو ما شراغی پورانی پا برقو کے بندے کلی دا خدای قهر و غضب ماشی پا شکل اس بیا گوری راغلی دی ماشی خابر و اخبار دی کری دلتم راغلی دی دا خدای غضب ڈوڑے گران شوا رزق گران شو مخلوق خدا چکل اللہ تشاکی دار صبر آزی ما تمخی روزو کی سڑی خبره کوله ډیره د عبرت ده په اتمانزو کې مې بیان کو یو مولوی صاحب راغی داسې مسله کېناست ما ته مولوی صاحب یو خبره درته کوم د سیلاب په اړه کې ډېر خلک راخواره شوي دي او قادیانیت خوروي پرویزیت خوروي نو مې تاسو څه ته ناست یې وی مونږ ورلو وی مونږ وی چې مونږ مې تاسو حکومت ته ورشئ کنه وی مونږ ورلو هغې وی چې مونږ سره د وزیر اعلی چټ دی راغلی مونږ باندې هېڅ پابندي نشته ته بیان کې ووایه دا چې ما ته چا وی دا په تېر شوی الیکشن کې د مولیانو د سیاست مخالف دی به په سټیج د علماو خلاف لګیو او څه به وی د ملا د سیاست سره څه کار دی دا خو د لارو د لختو سیاست دی او د علماو د وټ سره څه کار دی دا خو د لارو د لختو سیاست دی دې سره څه ضرورت دی مې مولانا صاحب دلته راشه میں دا سونا چی قادیانیت و پرویزیت نن خوریگی میں گورستا عملنامہ کی دا غیر اندراج کیگی تا غٹ مجرمے ولی میں پرون تاوی چی دا مولا دا سیاست سر سکار دے او دی حکومت لدی وٹ غوختا اس چی دا دی حکومت لان دے سمر کفریات خوریگی ستا پا کے باقی رئی سر